او ما ویل چې کله وخت راشي د حق نو دا به چپ وي ما ویل چې کله وخت راشي د حق نو دا به چپ وي دا خولې ما ته د مخکې نه څه خولې نه ښکاري په سر چې ملګرو لوپټې نه ښکارېدې په سر چې ملګرو لوپټې نه ښکارېدې که هر څوک وي خو ما ته پښتنې نه ښکارېدې رښتیا چې د خپل قام د ازادۍ په نوم شهیدو رښتیا چې د خپل قام د ازادۍ په نوم شهیدو په قبر د هغه سړي جنډې نه ښکارېدې او ما ویل چې کله وخت راشي د حق نو دا به چپ وي ما ویل چې کله وخت راشي د حق نو دا به چپ وي دا خولې ما ته د مخکې نه څه خولې نه ښکارېدې او هغه له چا په سترګو د ډالر لاسونه ایښي هغه له چا په سترګو د ډالر لاسونه ایښي لنګمار ته د پښتون بلې لمبې نه ښکارېدې په ما یې کړي نن بیا لکه د خپلو بنګړو ماتې په ما یې کړي نن بیا لکه د خپلو بنګړو ماتې جانان ته مې توبې هډو توبې نه ښکارېدې او د سیال د خوا نه لاړه چې همزولو ورته وویل د سیال د خوا نه لاړه چې همزولو ورته وویل نن ټوله ورځ چرته وي دغې نه ښکارېدې محترم قدرخان سیال صاحب غزل هیله لرو چې ستاسو په خوښ